بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله ارڅوک چې الله یې ګمراه کړي فما له من ولي نشته د دې لپاره هیڅوک دوست من بعده وروسته د الله تعالی د ګمراه کولو نه وترى الظالمين ویني به ظالمان کافران لما رأوا العذاب کله چې دوی ویني عذاب په ورځ د قیامت باندې یقولون وایي به هل الى مرض من سبیل آیا شته بیرته تلو ته دنیا ته کوملیا چې بیرته لاړ شو او هلته ایمان راوړو چې د وخت عذاب نه خلاص شو وتراهم يعرضون عليها او ته به وینې دوی چې وړاندې کولی به شي دی دغه اور ته خاشعین چې ویرېدونکي به وي من الذل له وجې د خواري نه ينظرون ګوري به من طرف خفین په هغه کتنې پټې ډېره هیبته به د اور طرف ته پوره ورکتی نه شي داسې د سترګو تر کنجو به ورګوري وقال الذين امنوا ويا كسان چې ایمان راوړل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم بشک تاوانيان هغه خلک دي چې تاوان رسول خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یوم القیامت په ورځ قیامت الا خبردار ان الظالمين في عذاب مقيم بشک ظالمان کافران په همیشه عذاب کې دي وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم او نبوي دغه کافرانو ته څه دوستان چې د دې سره کومک وکړي من دون الله غیر د الله نه ومن يضلل الله هغه څوک چې الله یې ګمراه کړي فما له من سبیل نشته د هغه دپاره څه لار حق ته هغه نشي رسېدلی په دنیا کې نه جنت ته رسېدی شي په آخرت کې استجیبوا لربکم او خلکو اجابت وکړئ ومنئ حکم د رب خپل من قبل ان یأتي یوم مخکې تر دې نه چې راځي یوه ورځ لا مرد له من الله چې نشته بیرته ګرځول هغه ورځ لره د الله تعالی د طرف نه قیامت نه مخکې ګورئ غاړه کېږدئ الله ته کله چې قیامت راشي قیامت بیا بیرته کېږي نه بیا موقع نه درته پیدا کېږي ما لکم من ملجأ یومئذ نه به وي د تاسو دپاره هېڅ ځای د پټېدلو په دغه ورځ د قیامت کې وما لکم من نکیر او نه به وي د تاسو دپاره اصلاح د انکار چې د خپلو ګناهو نه انکار وکړي نه به انکار کړی شي نه به د تېښتې ځای وي نه د پټېدن ځای فإن أعرضوا کدی مخ وګرځو دغه مشرکینو د تا د دعوت نه ایمان نه مني فما ارسلناک علیهم حافظا ته ما نه لګلې په دې باندې ساتونکی پتا یې څه ګناه نشته ان علیک الا البلاغ نشته پتا باندې مګر صرف تبلیغ د احکام ده چې د احکام دی ته ورسې وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة او بشک موږ چې کله وروڅو جنس د انسان ته د خپل طرف نه رحمت څو روپۍ ورکو څه صحت ورکو اولاد ورکو نعمت ورکو فرح بها دا بیا ډېر خوشحاله شي په دغه نعمت باندې وإن تصبهم سیئة او کچا بالفرض کچېرې دې ته ورسېږي څه تکلیف او هغه ورسېږي بما قدمت ایدیهم په سبب د هغو ګناهونو چې کړي دي لاسونه دي دی دا ډېره نسبت لاسو ته کې ځکه ډېر کارونه وای په لاس کېږي کني مراد ته ټول بدن ده فإن الإنسان كفور بیا جنس دی انسان دا ناشکر هغه پخکینی نعمتونه بیا ټول ورشي لله ملک السماوات والارض خاص الله لرا سلطنت پاچاهي د اسمانو د ځمکې ده یخلق ما یشاء او پیدا کوي هغه څه چې ورته خوښ شي یهب لمن یشاء اناثا وربخي چاته چې خوښ شي لورانې ويهب لمن یشاء ذکورا او چاته چې خوښ شي وهبه کوي زمن او یزوجهم ذکرانا و اناثا یا جوړه کوي نر او زنانه دواړه اولاد ورکوي ويجعل من يشاء عقيما او ګرځي هغه څوک چې ورته خوښ شي شان اولاد بیا نه ورکوي انه علیم قدیر دا الله عالم او قادر ذات چاته صرف لورانې ورکوي نارینه اولاد نه کېږي چا بیا صرف نران وي لورانې نه کېږي چاته دواړه وي درې قسمه څوک بیا شان کې بالکل اولاد نه ورکوي ولې وای الله عالم هم د قادر هم ده لکه مخکې بار موږ ویلې کله په دنیا ورکولو کې تاوان وي د چا نو الله یو سړي ته دنیا نه ورکوي کله د اولاد په ورکولو کې تاوان وي یغه الله اولاد نه ورکوي دته خو دغه ارمان وي چې ما ته خدای زمون راکړی وای خدای چې چا زمون ډیر شي چې دا موږ تاسو په خپل علاقو کې ګورو چې لږه زمون ژوند شو د کار شو بیا د استدي اچ اصله په دښمنی بنا شي بیا ظلم متعدد شي آخرت برباد شو کنه شو برباد وما كان لبشر ان يكلمه الله الى وحي او من وراء حجاب او يرسل رسولا ويوحي باذن ما يشاء يهود راغله حضرت نبی عليه الصلاه والسلام ته او مسلمانانو ته به دا ویلې چې موږ دین ډیر غوړه دین ده موسی عليه السلام سره الله خبرې کړې دي خپل دیدار یې ورکړی ده خبرو په وخت کې الله تعالی لیدلی هم ده خبرې ورسره کړې دي الله تعالی دې د عقیدې تردید کوي
وما كان لبشر نشتا انسان لرا ان دا خبر یکلمه الله چې الله بذات خبر ورسره وکي الا واحد مگر الهام کوي واحد مراد الهام ده الهام ضرورت ور واچي یو او من وراء حجاب یا د پردې شاته خبره خوي خو د پردې شاته لکه د موسی عليه السلام سره خبره وي په منځ کې بس په ورځ پیدا شو الله دې دل نه ده ولې خو دې نه تمنا وکړه الله ورته ویل چې تجلی ته وګوره چې هغه ته برداشت کړی شي کنه او يرسل رسول یا وحد رسولان جبرائیل علیه السلام را لګي خو یوحي باذنه بیا وحي باذن الله تعالی سره ما اغه یشاء او ورته خو شي انه علیم حکیم علی حکیم دا الله ډیر پورته غالب او حکیم ذات وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا لك وحي جمهور انبیاء ته کړه دا شان وحي کړه د موږ ته روحا دی روح قران روح د بدن دی پاره ژوند دا اصلي حقيقي ژوند خو قران په دین باندې راځي یا جبرائیل امین من امرنا دی امر دی موږ ما كنت تدري تنوي پوي مل کتاب او چې شه د کتاب ولل ایمان او نوې پوي په ایمان باندې مخکې مو ویل انبیاء مرادین دي دا څلوېښت کاله پورې نبی علیه الصلاة والسلام نه په کتاب خبرو نه په ایمان تفصیلي خبرو تفصیلي وایي ځکه چې هر نبی چې پیدا د مؤمن ده خو په ایمان دا مؤمن ده خو په خپل ایمان باندې نه پوهېږي چې ایمان دغه شي ته ویلي چې تر څو یې الله نه کړي حضرت پیغمبر علیه السلام به عطر ډېر استعمالوه هلته حدیث مبارک راځي چې د دې بدن خو داسې خوشبویي تله چې په کوڅه کې به تېر شو چا به نه وم لیدلی وروسته به چې څوک راغله کوڅې به هم خوشبویي تله پوه به شو چې په دغه ځای پیغمبر علیه السلام راغله نو ده چېرته خوشبویي ویله نو بیا یې وایي چاته چې کوم کیفیت یې په خپل کیفیت باندې نه پوهېږي دا اوس خوشبویي د یو چا ده لکه دوم مثال درکړو یو بعضې خلک وي د هغه د پزې نه بدبویي ځي د خولې نه یې بدبویي ځي د خرګو نه بدبویي ځي د ګوتو نه یې بدبویي ځي بل سړی چې نږدې شي هغه څومره تر پازابېږي لیکن ته د خپلې بدبویي احساس نه کوي نو کافر په خپل کفر نه ده خبر الله یې خبرې چې دا کفر ده دا پرېږده وای مؤمن نبی چې الله پیدا ده فطرت کې مسلمان ده خدای په خپل ایمان تفصیلي نه خبر الله خبر کو چې کتاب ورته راولېږو ولکن جعلناه نورا لیکن ګرځولې د موږ دغه روح نه کتاب دا ایمان نور نهدي به چې هدایت کوو په دا کتاب باندې من هغه چاته نشاء او چې خوښ شي من عبادنا د موږ د بندګانو نه وانك لتهدي الى صراط مستقيم بشک ته کوونه کوي خلق ته په طرف دی هغه لارې مستقیمه برابر باندې صراط الله الذي لارې الله ته کوونه کوي له ما فی السماوات و ما فی الارض چې دا الله لپاره هغه شیان دي چې په اسمانو کې دي او هغه دي چې په ځمکه کې دي الا الى الله تسير الامور خبردار الله ته ټول امور راځي کېږي په قیامت کې به ټول ورځي